نوي جنگ ته تیاری او د مجهز ځواک جوړول. یو نیم لک اردو وروسته طالبانو د 2 لکه پولیسو جوړولو اعلان هم وکړ. کورنۍ چارو وزارت وایي د پولیسو شمیر شاوخوا 200,000 ته رسیدلی. د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستیال وایي په هیواد کې د پولیسو شمیر تر 200,000 پورې رسیدلی دی. د کورنۍ چارو وزارت دغه چارواکي په کابل کې د وزارت ته د کلني راپور وړاندې کولو د غونډې پر مهال زیاته کړه. اوس مهال په هیواد کې 90 سلنه امنیت تامین دی او د تیرو 10 کلونو په پرتله په هیواد کې د امنیتي پیښو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستیال مولوي نور جلال جلالي وایي د تیر په پرتله امنیتي وضعیت 90 سلنه هیوادوالو ته د ډاډ وړ دی. د جنایي جرمونو، مخدره موادو، اداري فساد پر وړاندې مبارزه په جدي توګه پر مخ ځي. ښاغلی جلالي زیاتوي په هیواد کې د داعش پر وړاندې مبارزه بریالۍ ده او دغه ډله د ختمېدو په حال کې ده. نوموړي په دې اړه وویل دلته چې څومره حده پورې اسلامي امارت په کومو ځایونو کې حاکم دی هلته انشاءالله په ختمېدو دي. کمې پیښې به یې وي، پخوانۍ او اوسنۍ پیښې تاسو پرتله کړئ، انشاءالله ډېرې کمې دي. نور د داعش پدیده په ختمېدو ده. ورته مهال د کورنۍ چارو وزارت تامیناتي مرستیال په دې خبري ناسته کې وایي د پولیسو ډېری قطاعاتو ته یو یونیفورم برابر کړی دی. هغه زیاتوي په هیواد کې د بخښنې عمومي فرمان په ښه ډول تطبیق شوی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.